دوستانو سلامونه. که غواړئ چې خپل فیسبوک پاڼه معلومه کړئ، لومړی خو له افغانستانه تاسې فیسبوک له طریقه یا فیسبوک پاڼې له طریقه چې تاسې فیسبوک پاڼه ولرئ او تاسې هغه له طریقه پیسې وګټئ، دا خو امکان نه لري. یعنې افغانستان الیجیبل نه دی یا وړ نه دی. نو که بل هیواد کې یاستئ او تاسې فیسبوک پاڼه لرئ او ښه فالوورز او همداسې کومه کرایټیریا چې ده یا کوم د فیسبوک شرکت کومې غوښتنې چې دي، کوم شرایط چې ورته ایښي دي، هغه که تاسې پوره کړي او بیا غواړئ چې خپل فیسبوک پاڼه معلومه کړئ چې دا د پیسو ته الیجیبل شوې ده یا مونیټایزیشن ته هغه شوې ده، نو تاسو ته په دې ویډیو کې زه طریقه ښیم چې تاسې معلوم کړئ چې زما فیسبوک پاڼه الیجیبل ده یا مونیټایزیشن ته هغه شوې که نه. نو هغه لپاره تاسې سیټینګز ته لاړ شئ. دغه ځای نه سیټینګز باندې چې مو کلیک وکړه، هغه نه وروسته به تاسې لاندې راشئ، دلته به پیج سیټ اپ په نامه آپشن پیدا کړي. په دې به کلیک وکړئ. کلیک چې مو وکړه، دلته پیج سټیټس په دې آپشن به کلیک وکړئ او بیا دلته eligible to monetize page is recommendable په دې نه د eligible to monetize په دې کلیک وکړئ. نو دلته تاسو ته به باره دلته لیکلو شي، ګورئ زما فیسبوک پاڼه هم مونیټایزیشن ته نه ده هغه شوې، نو ګورئ دلته not yet eligible. نو که تاسې eligible یا وړ یاستئ نو تاسو به دلته لیکي چې you are eligible، یعنې تاسې وړ یاستئ. نو هغه نه وروسته به بیا تاسې مونیټایزیشن ته اپلای کولی شي. نو هغې په اړه هم که تاسې معلومات غوښتل، زه به بیا تاسو سره شریک کړم، هغه باندې به هم یو ویډیو جوړه کړم. نو که ویډیو مو خوښه شوي در سره لایک یې کړئ، که کوم نظر یا پوښتنه لرئ موږ سره د کمنټ لارې شریک کړئ. نو تر بلې ویډیو مو په پاک او مهربان رب سوال مو هر چیرې چې یاست ودان اوسئ.